یوه شپه د ژمي په سړه هوا کې باچا له خپلې ماڼۍ ووت. د بیرته راګرځېدو پر مهال یې په یو سپین ږیري ساتونکي چې د دوی ساتنه یې کول سترګې ولګېدې. ورڅخه ویې پوښتل: یخني نه ده؟ ساتونکي وویل: هو، یخني ده، خو مجبور یم چې ویې زغمم ځکه تودې جامې نه لرم. باچا وویل: صبر، زه دننه ورځم، تودې جامې به درته راولېږم. کله چې باچا د قصر په وره پل کښېښود، ژمنه یې هېره شوه. په سهار یې د ماڼۍ په څنډه کې د سپین ږیري یخ وهلي جسد په داسې حال کې پیدا کړ چې تر څنګ یې په یو کاغذ لیکل سوي وه: باچا صاحب، ما به هره شپه په همدې نرۍ جامو کې سبا کوله، خو نن شپه ستا ژمنې له پښو غورځولم.